خاون خپل منځ کې ناستي خپل هغې جدا ماحول دی او هغې وایي چې یاره د انټرپشن نه دې مونږ څه شو هغې نه دې مونږ بالکل خالي شو مونږ دې یو ازاده زندګي د دروازې نه شاته په کمره کې دننه تېره کړو د تا پس دروازه एकदम کلا وکړه خو د هغې هغه ازادي ته تباه او برباده کړه داسې نه ده خبرې لږې مشکله دي ما ته کول هم ګران دي تاسو ته اورېدل هم ګران دي خو زه بس قرآن مجید آیت مبارکه دی څه دا به څه کوئ دې څیزونو کې به الله فرمایي احتیاط کوئ دا غلامانه وینځئ دا چې کور ته راځي کمرې ته راځي د دې دپاره اجازت ضروري نه دی یا دا ماشومان چې نابالغ دي د هغې دپاره اجازت ضروري هغه نه دی خو دغه درې اوقات یې راته وښوده چې په دې کې به دې ته هم دا چلو ښایي تاسو به اجازت غواړئ بغیر د اجازته به ته راننوځئ سهار لمونځ نه مخکې ماسخوتن لمونځ نه پس او درېیم د ماسپښین دا اوقات پرېږدئ اختلاط اوقات د ښځې او د خاوند د ازادۍ اوقات ازادي به ولې نه خرابې ښه د سکون وخت دی سکون به ولې نه بربادوي څه وایي الله جل شانو دا یو حکم ذکر کړو زه ترجمه ورسره کوم الله دې خیر دا ګړی ولاړه ده پسې که نه ما وایي چې یاره ټایم ډېر دی بس کار پرې کېږي ذا یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لیستأذنکم پکار دی چې ستاسو نه اجازت وغواړي الذین خلق ملکت ایمانکم چې ستاسو ښی لاسونه یې مالکان شوي دي یعنې غلامان او وینځي یادئ والذین او هغه خلک لم یبلغوا چې هغه نه دي رسېدلي الحلم څه شي ته بلوغت ته منکم په تاسو کې لیستأذنکم شروع کې څه وي لیستأذنکم پکار دی چې دې اجازت وغواړي لاندې وي ثلاث مرات څو ټایمه درې ټایمه ثلاث مرات